د ملي ټلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله. هیله د روغ جوړ خوښ او خوشحاله دوستانو زو د قلات بازار ته وځو ګورو چې هلته چک پوینټونه د پولیسو څنګه دي، د خلکو سره د پولیسو چلند څنګه دی، خلک څومره خوشحاله دي. دغه د روژه مات په ټیم کې په ډیری ساحو کې پولیسو چک پوینټونه اچولي او د خلکو د خدمت لپاره راوتلي دي په خاص ډول باندې د ښاري نظم د کنټرول لپاره. په دې هیله چې تاسو هم زموږ سره ملتیا وکړئ. زو د قلات بازار وخواته درنو لیدونکو بیا هم ستړي مسئ. د دې ډریور ورور سره هم خبرې کوو چې دوی دلته د پولیسو له چلند څخه څومره خوښ دي او په ټوله کې روژه یې څنګه تېرېږي. ستړي مسئ. حاجي صاحب او دا راته ووایاست چې د کومې خوا څخه راغله؟ چېرې ځئ؟ د سیاناکه سره راغلم بازار. دغه روژه کې په دا روژه ماتونو کې تاسو وینئ چې پولیس پر چک پوینټونو باندې مصروفه دي او ولاړ دي ستاسو دپاره د تلاشۍ دپاره د امنیت د تامین دپاره. تاسو څومره خوشحاله یاست په ټوله؟ موږ ځینې خوشحاله یو، ډېر ښه امنیت یې راوستلی دی، نه چاته تکلیف ورکوي، نشه یې ورکوي. په دې روژه کې مو غوښتنه څه ده د ټولو هېوادوالو څخه په خاص ډول باندې د تجارانو څخه مو غوښتنه څه ده؟ غریبانو سره باید کومک وکړي، د ټولو غریبانو سره د تجارانو خلک ټول مسلمان. ډېره مننه. کور مودان دوستانو زموږ سره پاتې سئ. جوړ او ودان دي شي درد ځپلی ولا درنو لیدونکو بیا هم ستړي مسئ. د دې ډریور ورور سره هم غږېږو چې په قلات ښار کې پر چک پوینټ باندې دا دی ولاړ دی چې څومره خوشحاله دي، د پولیسو له چلند څخه څومره خوشحاله دي. ستړي مسئ او ځان راوپېژنئ. بخیر، اوس سنتلا یم، د قلات ښار اوسېدونکی، دلته ټکسي چلوم. کور مو ودان. ډېره مننه. استاد زه دغه راته ووایاست چې دا د روژه هم ده او دلته پر دا چک پوینټونو باندې پولیس هم ولاړ دي د خدمت لپاره. تاسو په ټوله کې څومره خوشحاله یاست، څومره خوشحالۍ احساس کوئ او څومره د ډاډ احساس کوئ؟ بیخي الحمدلله ډېر امنیت ده او ډېر ځینې خوشحاله یو. دغه موږ خو په ښار کې ټوله ورځ ګرځو، امنیت راته معلومېږي. نو نور هم غوښتنه هم دا ده چې کوشش وکړي او امنیت نور هم ورته برابر کړي. ډېره مننه. ستړي مسئ او ځان راوپېژنئ. زموږ د وسیله دې وساته. زما نوم نواب ده، د زابل ولایت قلات ښار د لیککو د کوڅې د یو دوکاندار. نواب خانه څنګه دي کاروبارونه مو څنګه دي؟ تاسو دوکاندار یاست؟ الحمدلله، حمد بی رب ته د روژې مبارکې پر رسېدو سره بیخي سودا وي. یو غریبانو ته هم په دې روژه کې یو لاس ورکوئ؟ د خپل وس مطابق لاس ورغځوو. صحیح ده. په ټوله کې د پولیسو له چلند څخه څومره خوښ یاست او د ارامي فضا څخه په دې روژه ماتونو کې تاسو څومره خوند اخلئ؟ الحمدلله، 100,000 بار شکر. د امنیتي ځواکو څخه موږ ډېر راضي یو، بیخي خوشحاله یو او 100% راضي یو. کور مودان نواب خانه، هېوادوالو ته به هم پیغام څه وي؟ پیغام مو دا ده چې الحمدلله د افغانستان خلک، خصوصا د زابل خلک مسلمانان دي او بیا د روژې مبارکې میاشت ده. په دغه وخت کې باید دغه اقتصاد چې کمزوری ده او دغه غریبو خلکو ته لاس ورکړي او همکاري ورسره وکړي. زنده باد. ډېره مننه. کور مودان. یعقوب شجاع د زړه قرار وطن ده غواړي غواړي او درملنه غواړي ګران وطن وران وطن ګران پالنه غواړي ورک نه درک طالب راکې دننه غواړي تور سوی اور سوی بیا جوړېدنه غواړي
څومره خوشاله چې دلته پولیس ولاړ دي د ښاري نظم څخه څومره خوشاله یاست او په ټوله کې له هغه کسانو څخه چې ښاري نظم خرابوي په خپله خاصتا هغه ټکسیوانان بیا په دې روژه کې بیروبار ډېر زیاتوي هغوی څخه مو غوښتنه څه ده د ښاري نظم څخه ډېر خوشحاله چې اخلال یې څوک نه کړي او دغه څوم غوښتنه دغه ده چې څوک ښاري نظم اخلالوي هغو ته باید د قانون مراعات باید وکړي سر اخلاص مزاحم نشي خلکو ته فرض روژه ده خلک په تکلیف نشي ځینې نو هر سړی پر ځان باندې قیاس کړي څونه ښه کولی شي هغونه ښه باید وکړي د خلکو سره د امنیتي ځواکونو څخه څومره خوشاله چې دغه روژه مات پر ټیم کې ولاړ دي او چک پوینټونه اچولي دي د ښاري نظم دپاره د امنیت د لا تامین دپاره 100% ځینې خوشحاله دي 100% کور مودان ډېره مننه له تاسو سم ژوندي اوسئ. وطن وغواړي وطن وغواړي وطن 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 وغواړي اول خو دا راته ووایه چې تاسو د روژې سره څنګه ساجي صاحب روژې سره ډېر انشاءالله خوشحاله یو بیخي خوشحاله یو په دې روژه مات کې چې پولیس راوتلي دي چک پوینټونه دي د ښار په مختلفو نقاطو کې او د ښاري نظم دپاره تاسو څومره خوشحاله یاست موږ الحمدلله بیخي د خدای حمد و ثنا وایو چې دوی راوتلي دي او زموږ دپاره خدمت کوي ډېره مننه خیر یوسي ډېره مننه تل دې په امن اوسي جوړ او ودان دي شي درد ځپلی اول خو ځان راوپېژنئ نوم مثلا نوم یې محمد عزیز نیازی ده جناب نیازی صاحب دا راته ووایه چې تاسو د پولیسو د چلند څخه څومره خوشحاله یاست ډېر خوشحاله یم دا چک پوینټونه چې اچولي دي خاصتا د مازدیګر په ټیم کې وروسته له روژې مات څخه د تراویح پر ټیم باندې په مختلفو نقاطو کې چک پوینټونه یې تاسو په ټوله کې څومره ډېر خوشحاله یم وروره که د شپې په 2 بجې ځي که په 3 بجې ځي تر سهاره پورې داسې کوم ګاډ نسته سړی ووایي سره وګرځوي ارام ارامې ده انشاءالله ګرځو پر نه مشکل نشته خاص تاسو کاروبارونه څنګه دي ښه دي الحمدلله باید راځي ډېر ښه دي خلک یعنې په ډاډه زړه باندې راځي تاسو سره راکړه راکړه انشاءالله مشکل نشته باید وسل په ټوله کې به مو پیغام ټولو هیوادوالو ته په دې روژې په مبارکه میاشت کې څه په خاص ډول باندې زابلیانو بس ټول پیغام دا دی چې په امن سره خپل روزه تېره کړي انشاءالله کوم مشکل نشته نه امنیت خنډ شته نه خنډ شته چې زړی ووایي برابر ډېر خیر سلام نو دوستانو ستړي مسي د یو بل ورور سره غږیږو چې دلته میز ایښی دی او د سره په خبرې نورې کوو چې دا میز یې څه وخت راهیسې ایښی دی دلته توکي ورباندې خرڅوي ستړي مسي او ځان راوپېژنئ وعلیکم السلام مننه تاسو ژوندي اوسئ رحیم الله یم له زابل څخه دلته دا کاروبار کوئ دا خوراکي شیان خرڅوئ همدغسې خوراکي شیان د اختر په باره کې خرڅوو د روژې په باره کې د روژې په راتلو سره مو کاروبار څنګه دی بیخي ښه ده بیخي داسې روان ده بالا بیخي له خدای څخه راضي یو یعنې د روژې راسې کېږي چې راایستلی مې دا میاشت بس ډېر ښه روان ده که څه هم دا ځای درېږځی دی خو بیا هم تاسو مالونه ورباندې ایښي هو هم طالبانو څخه ډېر خوشحاله چې په دغه کې یاستې داسې څه نه راته وایي چې ما یو سهولت یې اماده کړی دی داسې څه نه راته په وایي ټوله کې د ښاري نظم څخه څومره خوشحاله یاست د پولیسو د چلند څخه څومره خوشحاله یاست چې راوځي ښار ته خاصتا د روژه مات په وخت ډېر ځین خوشحاله یعنې دونه سهولت دی چې بالا نه په جوړېږي د شپې پر 1 بجه باندې تګ کوو ډېر خوشحاله دی د سهولت له دې له همکاري څخه ډېر خوشحاله یو ډېره مننه خیر څه ژوند لیدونکو دا د ماښام اذان ته هم تقریبا 2 منټه پاته دي او دلته معاون صاحب دی وینو دانش صاحب دی چې خرما توزیع کوي او د اتشاق لپاره اوبه خلکو ته ورکوي نو د دوی سره هم خبرې کوو زموږ سره پاته سئ دانش صاحب دا د څه لپاره توزیع کوي او دا څه دي په لاس کې مو
این خرما است. چنانچه که شما میبینید خرما و آب است. بهترین شی به افطاری همه مفهوم حدیث شریف است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگن بهترین چیز به افطاری خرما و آب هستند. از خاطر ما به این مردم یه خرما را توضیح میکنیم که شما مشاهده میکنین وقت نماز شام شده. ما به این مردم توضیح میکنیم که به خاطر که افطار بکنن. افطار خیلی خوب چیز است. کسی که به افطار پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت هر کس یک روزه‌دار افطار بکنه چنانچه که روزه گرفته باشه اندازه او ثواب داره. خاطر او ما به این مردم خرما میتیم و آب میتیم. یعنی دا هغه کسانو ته چې هغه پر د لاره باندې تیریږي او د اذان پر لارې ور باندې کېږي دوی کور ته لاسرسی نه لري اذان پر لارې ور باندې وسی دوی باید روژه په دې خرما ماته کړي او دا اوبه ورسره وڅښي کنه. بله اینا متربانایی هستن که از دور میاین به خاطر که خانهشون نزدیک نیسته. به خاطر اونا با این متربانا ما خرما میتیم آب میتیم به خاطر که افطاریشون دیر نشوه افطاری قضا نشوه گفته ایرا ما میکنیم خاطر این خرما و آب ما میتیم. یعنی دا ستاسو پروسه ده په دایمي ډول باندې هر ماښام روانه د روژه مات پر ټیم باندې؟ بله ما انشالله این تصمیم داریم که روزه است. هر روزی کار ما روان است. انشالله ما تصمیم گرفتیم که تا آخر روزه از طرف قماندانی ما همه آب و خرما را با متربانای که راهشان دور است با اینا اهدا بکنیم و بدهیم. مننه بخیر. تشکر زنده باشین. سلام علیکم. دوستانو د خبرونې تر وروستیو شیبو زموږ سره پاتې وطن وغاړي وطن وغاړي وطن 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 وغاړي وطن وطن دوستانو د حاجي کاکا سره هم خبرې کوو چې حاجي کاکا هم خرما ترلاسه کړله اوبه هم ترلاسه کړلې او د دې روژه مات په ټیم کې نو حاجي کاکا به اول ځان راوپېژني. ستاسو نوم څه دی؟ زما نوم شېرګل اکا دی د زابل ولایت د کلات ښار اوسېدونکی یم. کور یې ودان خرما یې هم راکړه اوبه یې هم راکړې. دا چې دلته ماښام د روژه مات پر ټیم باندې د پولیسو له لوري څخه خرما توزیع کېږي اوبه توزیع کېږي او خاصتا هغه د لویې لارې کسانو ته چې پر دې لاره باندې تګ او راتګ کوي څومره تاسو خوشحاله یاست؟ تاسو هم ډېر خوشحاله یو ډېر الحمدلله اسلامي نظام دی ډېر ځینې خوښ یو ډېر د امن امان د فضا کې ښایسته روزه ما نیولې ده ښه پاکه روزه مو مبارکه نیولې ده الحمدلله موږ ډېر خوشحاله یو هم د پولیسو نه چا ځورویلي یو نه چا ازار کړي یو نه چا تیزه خبر کړې ده نو الحمدلله موږ ډېر خوشحاله یو دغه اسلامي نظام څخه او ډېر خوښ یو الحمدلله. پیغام به مو څه وي ټولو هېوادوالو په ځانګړي ډول باندې زابلیانو ته؟ زابلیانو نه پیغام د زابلیان بس له دې بعده باید پیسې رابرډ وي او د خپل هېواد جوړ کړو د خپل ملک جوړ کړو د خپل هېواد لپاره خدمت وکړو. د طالبانو هم دا خواست ده چې د ملک په جوړولو کې باید ټینګ همکاري زموږ ولایت ډېر خوار ده دربدره ولایت هم ده. کور مو ودان ډېره مننه ډېره مننه په خیر اوس دوستانو له تاسو څخه هم مننه زموږ سره پاتې کور د خپلواک وطن د استقلال خاوره ده د ملي ټلویزیون درنو لیدونکو بیا هم ستړي مسئ راغلی دوستانو کلات بازار ته چې دلته خوشبختانه د ترافیکو له مدیر سره هم مخ کېږو چې دوی هم راوتلي دي له دوی څخه پوښتنه کوو له دوی سره هم مرکه کوو په دې هیله چې تاسو هم زموږ سره ملتیا وکړئ چې دوی د څه دپاره راوتلي دي دا د روژه مات په ټیم کې چې اذان ته هم محدود وخت پاته دی. عبید صاحب ستړي مسئ. خیر اوسې مننه انیس صاحب. کور مودان څنګه راوتلی یاست عبید صاحب په دې مازدیګر؟ د بازار د نظم دپاره چې راوتلي یو پرسونل مو راایستلی چې د بازار نظم تنظیم شي تر څو د حادثو مخه ونیول شي ځکه روژه مبارکه د خلکو ته مزاحمت جوړ نه شي لارې بندې شي د خلکو سره مریضان یا مسافر را روان دي د لرې ځای څخه نو نو چې هغو ته تکلیف جوړ نه شي د هغه په خاطر مو پرسونل ټول راایستلی د بازار د نظم د تنظیم دپاره کار کوو. څنګه دي ټکرونه په دې روژه کې ډېر سوي نه دي؟ په زابل کې انشاءالله داسې حادثې نه لرو په دا روژه کې یوه دوې حادثې لرو نورې زیاتې حادثې الحمدلله نه لرو نو په دغه کې موږ ډېر کوشش کړی. تر کومه حده پورې جناب مدیر صاحب خلک په خپله ترافیکي اصول خاصتا ډریوران په پام کې نیسي او دا ټکسیانو والا او تاسو د دې دپاره کومه برنامه پر لاره باندې اچولې ده تر څو پر دوی ټولو ولاړ شي لیسنسونه واخلي؟ د دې په باره کې موږ درسونه تیار کړي دي د لیسنس په بحث کې لیسنسونه ورکو تقریبا چې دا زه راغلی 1400 کسه به موږ فارغه کړي نو همه په هوایي و د ترافیکي اصولو قوانین ور زده کوو د هغه وروسته بیا چې عملي او نظري امتحان ځینې خو چې فارغه شي کامیابه شو بیا لیسنس ورکوو دوی ته. هغه کسان چې
سینې کم دی مثلا هغه هلکان چې دلته موټرانو کې جلو ته ناست او سینې 14 کاله 15 کاله دې سره په قانون کې کم طرز العمل څه قانوني څه چلند ورسره کېږي تاسو څه طرز العمل لرئ او دلته هم کله ممانعت کوئ په عبور او مرور کې په ترافیکي اصولو کې چې عمر یې تر 13 کاله کم وي هغو ته اجازه نشته چې موټر یا موټرسایکل وچلوي نو د هغو څخه موږ ډېر وخت دلته په دا چپینو باندې موټرسایکلان او موټران چې اندر وځي بیا یې مدیریت ته بیا قریبان راځي مشران هغو ته دا توصیه کوي چې د آینده دپاره تاسو کشرانو ته موټران او موټرسایکلان په لاس مه ورکوئ ځکه چې خپل ژوند هم په خطر کې اچوي او د نورو ته هم ځکه دا کشر کول ځوان ډېره مننه جناب اوبی صاحب چې موږ ته مو وخت راکړ له تاسو مننه ډېره مننه درنو دوستانو زموږ سره پاتې شئ قرار دی د زړو قرار دی د زړو ژوند غواړي ساه غواړي او درملنه غواړي ګران وطن وران وطن درنو لیدونکو یو بل چک پوینټ ته راغلي یو چې دا هم عمومي لاره ده چې بازار او ځینې اطرافي سیمې خاصتا دغه درې ولسوالۍ هم سره وصلوي شمولزي واتغر و شینکۍ و سورې ولسوالۍ دا هم سره وصلوي د مرکز قلات سره دلته هم ډېر بیروبار یو دا د روژه مات ټایم دی دلته هم د امنیه قمندانۍ منصوبین راوتلي دي ولاړ دي امنیه قمندانۍ ویاند ذبیح الله جوهر هم زما په څنګ کې ولاړ دی له هغه سره هم خبرې کوو د هغه څخه پوښتنه کوو چې دوی دلته څنګه راوتلي دي او چک پوینټ کې دوی څه توضیح کوي دغه د روژه مات پر وخت باندې جوهر صاحب ستړي مس ډېره مننه ژوندي اوسئ څنګه راوتلي یاست نو زموږ مجاهدین پر چک پوینټو باندې ولاړ دي موږ هم راوتلي یو چې د خپلو ولایت خلکو ولسونو حال او احوال واخلو موږ مجاهدین دلې ولاړ دي امنیتي پولیس پر چک پوینټو باندې د خلکو سره امنیت نیولې ده او همدارنګه پر روژه مات باندې د روژه مات لپاره څه چې په توان کې هغه ورکوي دا کوم څه چې ستاسو په لاس کې ولا خورما او د دې تر څنګ اوبه متوزع کولې ویشلې مو دا پروسه مو دایمي ده که یوازې د نن ورځې لپاره په اکثره ځایونو کې زموږ پر چک پوینټو باندې مجاهدین ولاړ دي هیوادوال د روژه مات په ټیم باندې چې کوم هیوادوال راځي نو دوی ته خورما او اوبه توزع کوي هر وخت کور مودان جناب جوهر صاحب چې وخت مو راکوي په ټوله کې مو پیغام څه دی او غوښتنه مو له زابلیانو څخه څه ده د زابلي ولسونو څخه مو یوازینۍ غوښتنه دا ده چې دوی د خپلو امنیتي ځواکونو سره همکار پاتې شي په هره برخه کې همکاري ورسره وکړي که کوم خدای مه کړه که کوم څوک ورانکار عمل ترسره کوي د دوی سره دې پر وخت باندې اطلاعات ورکړي تماس دې ورسره نیسي تر څو په ګډه باندې مو د ګرانو هیوادوالو او بالخصوص زابلي ولسونو امنیت خوندي ساتلی وي کور مودان ډېره مننه ستاسو څخه هم زموږ ته وخت راکړي ژوندي اوسئ په خیر اوسئ درنو دوستانو د خپرونې تر وروستیو شېبو زموږ سره پاتې شئ تور سوی اور سوی بیا جوړېدنه غواړي غزنوي وطن دا د بل خاوره دا د سیازه کې په عشق سمبل خاوره دا د میوند خاوره د ملي ټلویزیون درنو لیدونکو او زما د هیواد د خپرونې درنو مینوالو ډېره زیاته مننه کور مو ودان چې زموږ سره مو د خپرونې تر وروستیو شېبو ملتیا وکړ تر راتلونکي خپرونې مو پر لوی او بخښونکي خدای ته لاس سپارو الله مو مال وخت مو په خیر